کونړ یو ځل بیا د تولیداتو او محصولاتو ملي نندارتون کوربه دی. دلته چې کوم راورسېدلو کونړی، پکول او چپن او واسکټ د دغې برخه ده. نوی څه شی خو پکې څه کال تا نه دی راوړی چې موږ وایو چې په روز کال نه و څه کال جي صاحب دغه نوی هغه نوی خو ولې مې نه دی راوړی لکه بل کال سره دا د زنانو چپنې نه وي او سږ کال مې دا راوړي دي. دا د زنانو دپاره زنانو دي او دا د زنانو دي او دا د مردانو دي. نو دغه زموږ وطني تولید دی او بلکې د کونړ خصوصي د کونړ د غرونو تولید دی، هغه موږ دلته خپله جوړوو. دې کې داسې کوم دغه اوس شته دی تا سره چې تا خپله جوړ کړی؟ دلته موږ سره کونړ د غرونو یو لرګی دی، یو ونه ده چې دې ته مکخ وایي که نه، او دا په دې غرونو کې کېږي. دا بیا پروسې نه تېرېږي، د پروسې نه وروسته چې دی دا موږ دغه کوو. دا یو داخلي کمپنۍ ده او د هیوادوالو نه مو غوښتنه دا ده چې ټول خپل په هره برخه کې نه یوازې د دوايانو په برخه کې په ټولو برخو کې خپل داخلي تولید استفاده وکړي، د هغه نه استفاده وکړي تر څو هیوادوال همدا کمپنیانې په پښو ودرېږي او داخل د افغانستان کې ټولو هیوادوالو ته فایده ورسوي. مطلب تاسو سره اوس څو قسم بسکټ او دغه کیکونه پیدا کېږي؟ ټول تقریبا مختلف اجناس چې دي 15 قسمو ته رسېږي زموږ جنسونه چې په هغې کې په بسکټو کې هم ذایقې دي، په کیکو کې هر یو شي کې. دا فابریکه دا همدلته په افغانستان کې ده که بهر ده چېرته؟ دا چې دا کندهار انو مینه کې ده او غونډ افغانستان ته دیو سپلای کوي. یوازې افغانستان نه درې څلورو هېوادونو ته ماشاءالله اوسه پورې دیو چې کوم په لیست باندې دی ته سپلای کېږي. تولیدات خرد د کونړ تولید پکې دی دغه خرد دی. دا شینۍ دي. شینۍ دا هم د کونړ تولید دی. دا په کونړ کې په کوم ځای کې کېږي؟ دا راته ووایه چې کوم شیان پکې تا نوي جوړ کړي دي اوس دې کې؟ نور هغه ګیلاسونه او میوه دانې او دا شیان خو ډېرو خلکو جوړ کړي، تا پکې څه شی نوي جوړ کړي؟ نوي ډېر اجناس جوړ شوي دي. مثال د خبرې دا موبایل سټینډ دلته موجود نه و، کونړ کې دا جوړ کړی دی موبایل دفتر دپاره. دا میوه دانې هم نوي ډیزاین سازي کړي. دا میوه دانې د مال کرام بل څه شی دی؟ نه دا میوه دانې دا د کونړ تولید دی، دا داسې کولاویږي. دا د سالار باغ په تحقیقاتي فارم کې غنم دي، جوار، سایبین، می، لوبې. په دې باندې دا رسمي موږ راځي د کابل د وزارت نه او د باندې موږ تحقیقات کوو او د تحقیقاتو نه وروسته دغه تخمونه موږ دهقانانو له ورکوو، په هغې باندې ریسرچ کوو چې کومه نوعه د دې سره کېږي. السلام علیکم د ودان ټي وي درنو لیدونکو، کونړ یو ځل بیا د تولیداتو او محصولاتو ملي نندارتون کوربه دی. په دغه نندارتون کې تقریبا 40 غرفې لګېدلې دي چې په دغه غرفه کې هره غرفه کې بېلابېل توکي دي. نو غواړو پر دغه غرفو وګرځو او تاسو سره دغه غرفو معلومات شریکو چې په دغه غرفو کې کوم کوم شیان دغه خلکو راوړي دي او دلته نندارې ته وړاندې کوي. نو له موږ سره اوس درنو لیدونکو، نو لومړی غرفه د قیمتي ډبرو ده. دغه ورونه را سره دي. د دې قیمتي ډبرو په اړه به پوښتنه کوو چې دا څومره قیمت لري او دا په د کونړ دي که د نورو ولایتونو څخه راوړل شوي دي. وروره ستړی مه شې او په لومړی ځان را وپېژنئ. نوم مې ظفر الله دی، خاص کونړ. د دې د کاڼي ستاسو کوم شرکت دی که نه همداسې ستاسو مادن دی شرکت دی؟ دا کاڼي د کونړ په کومه ولسوالۍ کې شوي دي؟ خاص کونړ ولسوالۍ. دا د خاص کونړ نه راوړي. دا کاڼي چې کوم دي دا پلورل شوي دي که نه لا تاسو سره دي خرڅ شوي؟ خرڅ شوي هم دي او موږ سره هم راشته دي. دا اوس چې تاسو کوم راوړل ټول ستاسو دي. په دې کې مطلب د یو کاڼي بیه قیمت څونه دی؟ قیمت دا جنسونه دي چې وایي دا 12,000 افغانۍ پرې یو کیلو. کیلو کیلو. دې کې مطلب هغه قیمتي کاڼي چې هغه واړه کاڼي او ډېر ګران خرڅېږي هغه هم نه دي راوړي که څنګه؟ نه هغه پکې نشته. قیمتي کاڼي همدا دی. دا د کاڼي دی او دا کلسۍ د هډوکي دی. د دې نه بیا څه شی جوړېږي؟ دې نه دا ساعتونه سازېږي، غمیزې جوړېږي، د بنګړي سازېږي. نور بیا یې څه چین کې چین ته ځي. چین ته ځي بیا نور.
په دې ستاسو چې کوم معدن دی په دې کې تر ټولو ډېر کاڼي څه وخت شوي دي؟ دا اوس د 3 میاشتې کېږي. څومره کاڼي شوي؟ داسې یو چې 2.5 ټنه یو او 1.5 کیلو نور وه، 1.5 ټن نور وه. 1.5 ټن نور وه. دا په څومره قیمت به خرڅ شو؟ 1.8 لک روپیو یو خرڅ شوله افغانو. او 1.2 لک روپیو نور. تاسو سره په دغه معدن کې څومره کسان کار کوي؟ په کار سره بوخت دي؟ داسې یو 2 نفري. 2 نفر. د یو پکې څونه حصه ورسېدله دی؟ حصه خو نور نه ده رسېدلې، زموږ مزدوران دي. نه نو په کوم معدن کې خو عموما داسې حساب وي چې مزدور ته پیسې نه ورکوي، هغې چې دی په حصه شریک وي. نه موږ پکې معاشونه دي. معاش ستاسو معدن د معاش والا دی؟ زه اول ځل داسې معدن والا یې نه وم چې هغه غټ کسان خلک شریکوال لري. ما داسې اورېدلي دي چې په معدن کې څوک کار کوي دا په حصه شریک؟ نه هغه نشته. موږ چې مزدوران دي هغه خو نور غټ خلک شریکان دي. ډېره مننه. درنو لیدونکو نو همدغه شان په یو غرفه باندې به ګرځو. دغه یو غرفې ته چې راورسېدلو زمونږ د کونړ خبره اصلي محصولات دلته پراته دي چې هغه کیلي دی او پسې راتېر شه لیمبوان دي، دغه بېلابېل شیان دي. دې ورسره په خبرې کوو. وروره ستړی مه شئ، په دا راته چې دا محصولات همدلته د کونړ په کوم ځای کې تاسو د دې فارم دی یا کوم ځای دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا د سالار باغ په تحقیقاتي فارم کې غنم دي، جوار، سایبین، می، لوبې. په دې باندې دا رسمي موږ د راځي د کابل د وزارت نه او د باندې موږ تحقیقات کوو او د تحقیقاتو نه وروسته دغه تخمونه موږ دهقانانو له ورکوو، په هغې باندې ریسرچ کوو چې کومه نوعه د دې سره کېږي، د دې اوبو سره هوا سره. نو دا تاسو وینئ چې دا ټول تخمونه ستاسو په مخ کې پراته دي، جوار هم پکې دي. نو دغه تحقیقاتو نه وروسته چې دی دې دغه وځي. ما چې پکې کوم یو دغه ولیدو دا کیلې دي، دغه څو ورځې کېږي چې د تورخم لار بنده ده چې کیلې نه پیدا کېږي. دا کیلې هم دلته کېږي اوس؟ کیلې د سالار باغ په تحقیقاتي فارم کې یوه ونه شته دی، همدغه کیلې ورکوي چې زیاتې شي که نه نو مارکېټ ته به یې ورکړي زیاتې شي. دغه شته دی کیلې. که دغه یو څوک وغواړي چې ستاسو نه اصلاح شوي تخمونه واخلي او هغه خپل ځان ته استفاده کړي، ستاسو سره بیا دومره تخمونه برابرېږي چې هغه خلکو ته ورکوي؟ د وزارت نه چې کوم پلان موږ نه راشي که نه د اصلاح برخه شته چې دغه تخمونه چې لکه کونړ شل چې دی د سالار باغ د تحقیقاتي فارم نه چې دی که نه موږ دغه کلی دی سرټیفاید کلی دی، نو دا بیا موږ ته د شرکت له ورکوو چې هغې بیا وکري او د هغې د لارې چې دی دهقانانو له بیا ورکړي. نو همدغه شانته کېږي ټول. تاسو سره چې دی په دې دغه کې څو قسمه تخمونه پیدا کېږي؟ موږ سره تخمونه خو ډېر زیات دي، خو چې کوم باندې تحقیقات کېږي عمده جوار دي، غنم، سایبین، شولې، می. نو دغې باندې موږ ریسرچ کوو، تحقیقات پرې کوو او د هغې نه موږ نتیجه وباسو او بیا دغه دهقانانو ته ورکوزي وزارت نه چې کومه نوعه لکه 10 نوعې رالي په 10 نوعو کې د غنمو موږ چې دی په اول کال باندې 10 دانې وباسو، بیا په هغه 10 کې چې دی باید موږ 10 کارو هغې باندې 2 کاله 3 کاله پرې ریسرچ کېږي، د هغې نه بیا یوه نوعه موږ وباسو. هغه یوه نوعه چې بیا په سالار باغ کې وکرل شي ځي وزارت ته د پلان مطابق هلته پرې کمیټه کېني، هغې بیا د ټول افغانستان دپاره هغه کوي انتخابوي. تاسو اوس دلته څومره بزګرانو ته چې دی تخمونه ورکړي دي چې هغه مطلب بزګران ته خو موږ داسې تخمونه مونه نه دي دغه کلي، خو د تحقیقاتي فارم کار همدا ده چې په تحقیقات روان دي. تحقیقات چې پرې وکړي په 3 کال باندې چې دی یوه نوعه وځي کابل نه ریلیز کېږي، بیا هغه دهقانانو ته ورکول کېږي. موږ پرې تحقیقات کوو، ریسرچ پرې کوو، علمي کار زموږ دغه دی. ډېره زیاته درنو لیدونکو نو دغه بلې غرفې له رالو چې دا هم د درملو غرفه ده، نو غواړو چې کوم د هېواد خپل تولید یې دلته پرې دې خلکو سرمایه‌ګزاري کړي، غواړو چې دغه تاسو ته وښیو. وروره ستړی مه شئ. نوم دی؟ نوم عباد الله دی. په کونړ ولایت کې د سنفرما چې انساني دوایي تولیدوي د بازار او خرڅلاو بازار موندنې او خرڅلاو عمومي مسؤل په صفت باندې دلته کار کوم. دا راته ووایه چې ستاسو دغه کومه کمپنۍ چې ده څومره وخت کېږي چې په کار یې پیل کړی دی؟ سنفرما په 1491 کال کې په کابل کې نساجي صنعتي شرکت
پارک دی چې په هغه کې فقار تولید پیل کړی دی. هغه وخت کې چې سنفرما 1491 کال کې تولیدات شروع کړ، تقریبا 12 قلمه تولید شروع کړو. موږ په 2014 کال کې کونړ ولایت کې نمائندګي پرانستله او دغه وروسته تقریبا د 14 کال مو شو چې په کونړ کې 11 کال چې په کونړ کې کار کوو. دا یو داخلي کمپنۍ ده او د هیوادوالو نه غوښتنه ده چې ټول خپل په هر برخه کې نه یوازې د دوايانو په برخه کې په ټولو برخو کې خپل داخلي تولید استفاده وکړي، دا غنه استفاده وکړي ترڅو هیوادوال همدا کمپنیان په پخو درېږي او داخل د افغانستان کې ټول هیوادوالو ته فائدہ ورسیږي. تاسو تایول چې 14 قلمه اوس څو قلمه تاسو دوايان رسیدي؟ اوس 2015 کال او 1400 کال زموږ د دوايان تقریبا 53 قلمونو ته رسیدلي دي چې د کې مختلف اقلام دي، ټابلیټ دي، کیپسول دي، سرف دي، شیدې دي، مختلف اقلام موږ لرو. کیپسول دي پراتلونکو کې کوم د دوايان شته چې هغه لانه او پلان مته چې هغه کې جوړوي. نو ان شاء الله د هیواد داخلي تولیدات په کتلو سره او خصوصا زموږ د شرکت هغه دوايانو ته موږ پلان لرو چې په داخل د افغانستان کې تر اوسه پورې نری تولید شوی، نور کمپنیانو هم نری تولید کړي او موږ کوشش کوو چې هغه دوايان تولید کړو چې د بهر ناراضي او داخلي کمپنیانو نوی تولید کړي. نو خواهش هم دا ده چې هغه جوړ شي او د نورو اقلامو په شان پر رقم باندې چې اوس 250 اقلام په بازار کې زموږ چلیږي د دوی پر رقم بازار ته عرضه کوو. ډېره زیاته مننه چې الله دې وکړي ستاسو کاروبار نور هم تاسو نه مننه تابع شي. دونکو نو دغه شان په یو غرفه باندې وګرځو. دغه اوس چې موږ کومې غرفې ته راورسېدلو دا تخنیکي غرفه ده چې دی یو خپل برق جوړ کړی دی. ورور استلی مشي او کزان دې موږ ته راوپېژني. زه ما نوم حضرت ګل دی، د صنایع مسلکي انسټیټیوټ 14 صنف محصل یم. موږ دا برق جوړ کړی دی، یو توربین هم جوړ کړی دی، دې ته فلټون توربین وایي. دا هغه ساحو دپاره دی چې اوبه کمې ارتفاع زیاته وي، هلته دا جوړېږي. اوس موږ دا جوړ کړی 500 واټه ظرفیت لري او چونکې دا یو موډل دی. دا موږ هلته طبیعي اوبه نشته، دې ته موږ یو واټر پمپ لګولی، د واټر پمپ په واسطه باندې دا موږ چالان کړی دی او دلته یو کلی جوړ دی. د کلي کې مکتب دی، جومات دی، هغې ته موږ برق ورکړی دی. برق هم دلته هم دا کلی ته روښانه کړی دی. نو دا یو موډل موږ جوړ کړی دی. که څوک وغواړي چې په غټ سیسټم باندې برق جوړ کړي، هلته اوبه ولري، موږ کولی شو هغې دپاره ډېر غټ سیسټم هم جوړ کړو، غټ برق جوړ کړو په ساحه کې او خلکو ته استفاده وکړو. مطلب که د یو کلي والا وګوري چې ځان له خپل شخصي برق جوړ کړي، نو دې ته اړتیا نشته چې د نورو ولایتونو یا د نورو ملکونو انجینران راولي ځان ته جوړ کړي، تاسو ته شی جوړوي. بالکل موږ بس کولی شو چې برق جوړ کړو. هېڅ ضرورت نشي سړی د بل ولایت نه یا د بل ملک نه دغه راولي او داسې برق جوړ کړي. موږ کولی شو ته په خپله باندې په خپله وړتیا سره جوړ. او دغه خو به جومات هم جوړ کړی دی. دا یو جومات دی، دا په ازبکستان هېواد کې یو جومات دی د نور سلطان په نام باندې. ما نمام دلته جوړه کړې ده او بس یو دغه دی. دې جومات هم څومره وخت خواري کړله چې دا دومره ښه جوړ دا تقریبا په 3 میاشتو کې جوړ شوی دی. دې باندې 15,000 روپۍ مصرف راغلی دی او دا جومات هم جوړ کړی دی. دا د صنایع مسلکي انسټیټیوټ محصلینو هم دا هم جوړ کړی دی. او دا به کور دی که نه؟ دا یو کور دی، یو بنګله ده، 4 چته ده. دې کې هم اشپزخانه شته دی، هر اتاق کې تشناب دی، هر اتاق 4 دغه چې 4 اتاقه لري، لاندې چمن هم لري، د ګاډو لپاره پارکینګ ټول سیسټم دغه کې لري. ماشاءالله تاسو ډېر خواري کړې ده، ډېر ښه شیان هم جوړ کړي دي. الله دې وکړي چې د کونړ ولسونه له دې نه استفاده وکړي او ستاسو نه ګټه واخلي چې داسې برقونه ورته جوړ کړي، جوماتونه ورته جوړ کړي او همدغه شانته کورونه ورته جوړ کړي. درنو لیدونکو نو تاسو ته خو پته ده چې همدغه په غرفو باندې ګرځو. یو ډېرې ښې غرفې ته راورسېدلو. ډېر د ویاړ ځای دی چې نن سبا په افغانستان کې خپلې د درملو فابریکې دي، دلته خپل درمل جوړېږي او ولایتونو ته لیږل کېږي. دغه یو د درملو غرفه مې ولیدله، د دې خوا له رالم ورور استلی مشي او ځان دې راته رامعرفي کړي. زما اکرام الله نوم دی، کونړ یم او د خاص کونړ دوا مسؤل یم، د سنو فارما نمایندګي راسره ده. اول خبره خو به دا وکړو چې د سنو فارما کومه نمایندګي دغه چې ده د فابریکه دا په همدلته په افغانستان کې ده که بهر ده؟ چېرته دا چې ده کندهار انو مینه کې ده.
غونډ افغانستان ته دیو سپلای کوي یوازې افغانستان نه د رسالې هیوادونو ته ماشاءالله اوس پورې دیو چې کوم په لیست باندې دي ته سپلای کیږي او راتلونکي کې ان شاء الله نورم زیاتېږي. تاسو ویل چې د رسالې هیوادونو ته دغه کو کنه څومره وخت کېږي د دې چې تاسو دغه کمپنی جوړه کړې ده په افغانستان کې؟ کمپنی خو 8 کال 9 کال په پروډکشن کې اغوستل کوي بین الاقوامي کمپنی اغوستل وخت په واغسته او سکم سلور کال وشو چې د خپل تولید شروع کړی دی. سلور کالو کې ماشاءالله د رسالې هیوادونو ته سپلای د افغانستان هر ولایت ته خو درمل رسیدلی وي. د افغانستان ارزي کې رسیدلی هغه وجه دار چې د دوا او غذا چې کوم پرچیز کیږي د افغانستان هغه استخبارات دی هغه پولیس دی او هغه امنیت شعبه چې سمري نو دغه ماهانه د سره قرارداد ته دیونه دوالي نو د دې د عمومي مسؤلیت وي کله کوم ولایت مسؤلیت نه زما صرف د کونر مسؤلیت دی هر یو ولایت خپل مسؤلیت د کونر مسؤل چې به دا ځای ډیر مننه خوشاله چې تاسو وخت درنو لیدونکو نو دلته یو بل غرفه ده چې دا ورور وي چې زمونږ چې دغه کوم شیان دي دا موږ ټول په افغانستان کې خپل جوړو ورو راستړی مشدارات چې دغه کم شیان تاسو خپل جوړوي دلته ورو دا چې د مصر وطندانه ده د په کابل کې جوړیږي او په کونړ ولایت کې مصر نمائندګي ده الیاس شرشات په نامه ونده او دلته مصر مختلف قسمه ونډې دي او خوراکي دي دلته درمل هم شته دي ونډې چې دي د پساکو لپاره بیل دي او د غواګانو لپاره بیل دي د غوښې لپاره بیل دي او د شیدو لپاره بیل دي هر څه لپاره بیل او شته بیل ونډې تاسو سره تقریبا څو قلمه شیان پیدا کیږي موږ سره ډېر قلم مال پیدا کیږي او د سیو مطلب د درملو په برخه کې یا د ونډې د شیان کې چې کوم شیان دي ټول تاسو سره موجود دي موږ سره موجود دي درمل هم شته او خوراک هم شته دي د څه کوم څه کمیا پکې نشته نه نشته ان شاء الله ډېر زیات مننه درنو لیدونکو نو دغه شان د چې بیل غرفو ته ځنو مختلف شیان پکې مخې لراځي او موږ هم غواړو تاسو ته وښیو دلته چې کوم راورسېدلو کونړی پکول او چپن او واسکټ د دغې برخه ده جامې دي پکې حاجي صاحب ستړی اوسئ الله دې وخیره تاسو ستړي نه شئ خیر حاجي صاحب دا راته وویل چې تېر کال مې تا سره همدې باندې بحث کړی و که نه څه شی پکې زیاتوالی راغلی ستا په شیانو کې الحمدلله اوس خو د هغې پرتله باندې زموږ کار مخکې تللی دی که نه لکه مخکې به هم چې تولید مثلا 50% کولو نو اوس هم یو 80 ته رسولی نو الحمدلله دغې نندرتون کې زموږ ګټه شته دی چې دغه حساب نندرتونونه جوړېږي او زموږ دا تولیدات پکې موږ شایع کوو خلکو له نو زموږ پکې کاریګر هم مصروفوي نور شاګردان هم پکې ډېرېږي او دارنګې زموږ تولیدات هم ورځ په ورځ زیاتېږي تا سره په تولیداتو کې کوم شیان دي تاسو سره لږ په لنډو کې لیدونکو ته نو زما سره تولیداتو کې چې کوم دی فکول دی واسکټ دی چپنه ده د وړۍ کورتۍ دي دارنګې دا ما چې دغه کورتۍ دي دغه نو ولاړې فکولونه دي را سره واسکټونو کې ډیزاینونه جوړو جامو کې ډیزاینونه خو بس د حیاتي مربوط چې سره کم کار دی هغه ټول مونږ کولی شو الحمدلله څومره کسان سره په کار دي نو د موجوده وخت کې کاریګر را سره تقریبا دي تقریبا 19 دانې کاریګر دي د هر کاریګر سره چې کوم دی یو شاګرد دی هغه هم د کټرانو او د کمپیوټر کار د دین علاوه او زمانه علاوه نو تقریبا ټول جوړیږي دغه 15 کسان جوړیږي ټول 15 او 18 پر کسان جوړیږي دا سینه چې شیخ په کیسه کال ته نه دراوړل چې موږ چې پروس کال نو سکه چې دغه نه هغه نه خو ولې مې نه دراوړل لکه قبل کال سره د زنانو چفنې نه وي او سخت کال مې دا راوړي خدای د زنانو لپاره زنانو دي او دا د زنانو دي دا د مردانو دي نو دغه مې پکې یو نه دغه دا هم تاسو خپل جوړ کړی دي دا مې خپل خود جوړو خو صرف دغه وړۍ چې کوم دا مې خپل نه جوړو دا بار نه راځي نور کار مې خپل کوم ځکه هغه وړۍ د څه شي دا وړۍ بولینزه وړۍ ورته وایي امق وړۍ ده اصلي وړۍ ده لکه دې ډیره مننه لیدونکو نه غواړو چې په هر غرفه کې دومره ټیم واړو ځکه خپرونه ډیره اوږده کېږي او که موقع وه د حاجي صاحب کارخانې ته به ورځو او د دې هر یو شی به تاسو ته په بېله خپرونه جوړو او بېلابېل به درته راکړو داسې ځو مخکې نورو غرفه ډیره مننه حاجي صاحب زما د طرف نه یو پکول به تاله ډالي هلکه حاجي صاحب ځان مه تاواني کوه دا خبره دا تاوان نه دی دا زموږ ګټه ده ډیره مننه بس حاجي صاحب نه ډیره مننه چې موږ یې په یو کونړ په یو تحفه ونازولو ډیره مننه
لیدونکو نو راورسېدلو د بلې غرفې ته چې دا د خوشبو غرفه ده. سلام شرور کوم بېلابېل عطرونه یې خوښ دي که نه؟ دا کوم مشهور د عطرونه تا سره په دې کې شته دي؟ دوی کې ډېر مشهور عطرونه دي لکه عود شو، عجوبه شو، بیا ورپسې اپسپارمنټ شو، ډېر مختلفه قسمونه عطرونه راځي. اکثره فرانسوي دي، عربي دي، جرمني دي، مختلفو ملکونو نه راځي. دلته بعضې عطرونه موږ لرو چې هغه زموږ وطني تولید دی، بلکې د کونړ خصوصي د کونړ د غرونو تولید دی، هغه موږ دلته خپله جوړوو. دې کې داسې کوم دغه اوس شته دی تا سره چې تا خپله جوړ کړی؟ دلته موږ سره کونړ د غرونو یو لرګی دی، یو ونه ده چې دې ته مکخ وایي که نه، او دا په دې غرونو کې کېږي. دا بیا پروسې نه تېرېږي، د پروسې نه وروسته چې دی دا موږ دغه کوو، عطر کې لاسته راځي، بیا بازار ته وړاندې کوو. بلکل بیخي د نور نه ډېر جلا دی. دا ځکه طبیعي جوړېږي. دا اکثره کم داسې دي لکه عود شو، دا بعضې شو، دا طبیعي عطرونه دي، او بعضې عطرونه چې دي دا دغه نه لاسته راځي، کیمیکلو په حساب باندې که نه، کیمیاوي موادو نه وروسته لاسته راځي. او دا چې دا طبیعي عطر دی، خپل او بیا د وطني تولید دی. دا د نورو په پرتله ګران دي که ارزانه دي؟ نه، ریټ هم د نورو په پرتله ښه دی، او خوشبوی دوام لاستینګ بیخي سیوا دی، ډېر وخت لپاره دوامداره پاتې کېږي. د نورو نه دا مطلب پیم ډېر کوي، او ځکه طبیعي دی، طبیعي شکل باندې لاسته راځي. دا نور چې دا کیمیکل او د کیمیاوي موادو په اساس باندې وروسته لاسته راځي. ډېره مننه. درنو لیدونکو نو دغه غرفو باندې ګرځو، دغه اوس چې کومې غرفې ته راورسېدلو د افغانستان بېلابېلې وچې مېوې پکې پرتې دي چې ما تر اوسه دومره شیان چا سره نه وو لیدلي. وروره ستړی مه شې. نوم دی؟ نوم یې سباون بارکزی. سباون بارکزی موږ په ساده اصطلاح یو د پاکستان ګلولي خان، ځکه چې دومره وچې مېوې شیان پراته دي چې بعض شیان پکې زه پېژنم هم نه. دا راته ووایه چې دومره د شیانو کې داسې کوم څه شته وچه مېوه که چې تا سره نه وي؟ یاره چې د افغانستان په سطحه چې کومه وچه مېوه ده انشاءالله د هر څه ما سره شته دی. دې کې به یو نوم شی باندې موږ راښکاره کوو تا ته. دا څه شی دی موږ کې داسې ډېر جالب ما ته ښکاره کېږي؟ چابې والا چارمغز. چابې والا چارمغز چابې لري، همدې چابې باندې دا خلاصېږي. یو دانه که خلاص کړي پروا خو نه کوي؟ نه، دا خپله دا چابې لري، ولې دا په همدې پلاوېږي. دې په منځ کې دغه مغز دی. بغیر د چابې نه کوي، بلا چې څومره زور ورکړي نه پلاوېږي. که په څټکي وواشي هم نه پلاوېږي. دا یې مغز دی. نو شاید چې بعضې ملګرو لیدلي، خو ما ته تر ټولو جالبه دا ده چې زه اول ځل لیدم. ما ډېر غوزان لیدلي، ډېر چارمغز مې لیدلي چې خلکو به ویله په لاس ماتېږي، چا به ویله داسې ماتېږي، خو دا پکې تر ټولو جالب دا دی چې دا خپله چابي لري که نه، خپله چابي. دا راته چې دا د کوم ځای دي دا غوزان؟ کونړ دي، د بل کوم ولایت دي که نه د خارج نه راځي؟ دا خارجي دي. د کوم ملک دي دا؟ دا البته چینایي دي. دا د چین؟ چین مطلب چین غوزم داسې جوړ کړو چې په چابي به خلاصېږي. دا راته ووایه چې د څو هېوادونو وچې مېوې یا شیان در سره دي؟ بس څه نوم وچه مېوه چې وي هر څه راسره شته. هر ولایت. دا شی خو فکر کومه دا سوغات دي، دا هراتي دي. دا د هرات جوړ دي. سوغات. سوغات. دا سوغات. مطلب شات او که وچه مېوه هر شی د تا سره پیدا کېږي. د کونړ تولیدات خرد دي. د کونړ تولید پکې دی، دغه خرد دي. دا شینۍ دي. شینۍ دا هم د کونړ تولید دی. دا په کونړ کې په کوم ځای کې کېږي؟ دا بره کېږي د کامدېش او ساحو. د اسمار طرفونو ته کېږي. دا نورې مرخنۍ دي. دغه خو به هر څه یو طرف ته کوم. ما ته پکې تر ټولو ډېره جالبه بیا دا ښکاره شوله چې دومره غټې مرخاڼۍ که نه، موږ ورته مرخاڼۍ وایو، نه پوهېږم څوک به ورته څه شی وایي که نه؟ مرخاڼۍ ورته وایي. مرخاڼۍ ورته وایي که نه؟ دا د کوم ځای دی چې دا دومره غټې غټې دي؟ دا هم چینایي دي. دا هم د چین جوړې دي؟ دا هم چین جوړې دي. دلته ته موږ مرخاڼۍ وایو، په کابل کې د خلک عناف وایي. ناف وایي. عناف. نو دا خو به چې یو 10-15 دانې واچوي، 1 کیلو به خېجي. د دې د ریټ څه دی د دې مرخاڼۍ چې دا دومره غټه غټه مرخاڼۍ ده؟ دا خو نیم کیلو دی. دا یو پاکټ نیم کیلو دی. دا
دا 1 کیلو پاکټ دی د قیمت 300 یو پاکټ درې او خدای اوله درجه دي چې به شته دی کمزوري 200 شته 200 شته ها دا به اوله درجه ډېر زیاته مننه خیر لیدونکو نو د پانتون یو محصل ډرون کمره همدلته خپل لاسي جوړه کړل دا ډرون کمره اوچتېږي که صرف همداسې دی جوړه کړل ده او دا اوچتېږي دې کې موږ یو رقم سنسر لګولی چې د وینې سره ټچ دی د لاس په واسطه جګېږي موږ چې څومره لاس اوچتوو دا د هغې نه یو فوټ اندازه ډېره اوچتېږي لاس په واسطه دلته به چیک هم کوو ته مهرباني وکړه چې موږ ته چیک کیمرامین صاحب دغه لږ راواخله نه نه هغلته خیر لاس سره ټچ دا ماشاءالله ډېر کار هم کړی دی که نه داسې ډرون الوتکه تاسو جوړه کړې ده که تاسو په دې باندې کار وکړئ او ریموټي ډرون جوړ کړئ لکه دغه نور چې دي جوړولی شو چې امکانات برابر یو امکانات چې برابر شي هغه شی جوړولی که د لاس هغه شی جوړولی نو هغه خو مطلب اسانېږي ډېره مننه درنو لیدونکو نو دغلته یو څه د پوهنتون نور محصلین دي دوی مو څه پروژې کړي دي په لنډو به د دې سره مغږېږو وروره نوم دی او دغه پروژه که راته ته تشریح کړي چې دا هم څه شی جوړ کړي تاسو مننه ژوندي اوسئ نوم مې ضیاء الرحمن مومند دی ګوشتې ولسوالۍ اوسېدونکی م او فعلا د سید جمال الدین افغاني پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصل یم دغه پروژه چې ستاسې مخې ته پرته ده دا د کابل د شیخ زاید روغتون زیرک موټر تمځای دی یعنی معنا دا چې دغلته موټر کې مریضان راځي چې کوم مریضان روغتون ته ننوځي بیړبار جوړ شي هغوی چې راوځي موټر یې بند دي ساعتو به انتظار کوي تر څو خپل موټر وباسي موږ داسې یو سیستم جوړ کړ چې تا ته به وښیي چېرې دلته نور ځای نشته ته مه راننوځه چې د بل موټر مخه ونه نیسي بالکل مطلب چې کوم موټر ځای دی هغه به ولاړ اضافه ځای به نه نیول کېږي هغه کوم ځای چې دلته دی د هغې هر یو ته موږ سینسر لګولی چې هغه تر څو ډک شوی نه دلته به په سکرین کې تا ته ښکاري چې د یو موټر ځای خالي دی که د 2 خالي دی که د 3 خالي بعد هغه نه چې هلته کوم ځای خالي کېږي تا ته به وایي چې دومره خالي دی ورننوځه موټر ته به لار خلاصوي موټر ته به لار خلاصېږي د دې ډانګ وظیفه هم داسې ده چې کاس ورته نه دی ناست سیسټم به خپله دا بندی او خلاصوي موټر ته به اجازه ورکوي ته پې لږ موټر ورخوشي که ورته وینو که نه موږ هم چې تاسې راشئ لومړی دا وګورئ چې دا سکرین راواخله دا سکرین وګوره کیمرامین صاحب لږ موټر هلته ځایېږي 6 ونه ډک دي اوس ګوره زه دغه موټر راخلم دلته به شپږم دغه موږ ته امټي وښیي امټي ولیکل چې یعنې خالي دی بېرته یې پکې ږدمه دا موټر ما دلته کېښوسته فعل یې ولیکل چې یعنې معنا دا ځای هم ډک شو سیستم تا ته درکوي چې مقصد دا ځای ډک دی اوس زه دا موټر داسې راوباسم صحیح شوه موټر ووت دروازه خپله بنده شوه صحیح ده اوس دا موټر بېرته نباسم چې څنګه مې د دروازې ته راوصل ته خو ځای خالي دی که نه دروازه یې راته لرې کړله چې داخل ته لاړلم دروازه ورپسې خپله بنده شوه او که یو بل موټر موږ ورولو بیا به څنګه کېږي نه کېږي ګوره دلته به دا ځای ورې ډک شي سنسر فیل ولیکه که نه چې هلته تر څو پورې موټر ځای ته نه یې رسېدلی که نه موټر دا د دې دروازې کار به دا وي چې موټر کله وځي ننوځي په اتومات ډول خپله خلاصه شي خلاص او بنده شي که ځای هلته ډک دا به نه خلاصېږي که ځای هلته ډک دا به نه خلاصېږي دې ته به بیا بل جدا کوډ کوو چې هغه هم ورته وښیو چې نه که ځای ډک و مه یې پرېږده تر اوسه پورې ورته موږ داسې نه دي ویلي چې ته یې مه پرېږده موږ سکرین لګولی تا ته به په سکرین کې ښکاري چې 3 ډک ځای دی مه ورځه بالکل صحیح ډېره مننه درنو لیدونکو نو دغلته یو بلې غرفې ته راورسېدلو چې دا د افغانستان یو خپل تولید دی قسمه قسم بسکټ پکې پراته دي او کیکونه پکې پراته دي حاجي صاحب ستړی مه شئ او ځان راته راوپېژنئ زموږ زما حاجي محمد حنیف نوم دی او د ختیځ زون د تیتي کمپنۍ د فروشاتو مسؤل یم حاجي صاحب لومړۍ پوښتنه خو دا ده چې تا وویل چې د تیتي کمپنۍ مسؤل یم دلته که نه دا تیتي کمپنۍ د افغانستان خپله ده که د بل کوم هېواد نه دا شیان تاسو ته راواردېږي دلته دا د افغانستان خپله کمپنۍ ده او تقریبا 4 میلیونه ډالر په دې باندې مصرف راغلی په دې کمپنۍ باندې
او زمونږ 3 قلمه جنس دی، کیک دی، بسکټ دی، ویفر دی. او کیفیت کې مونږ ډیره خواري کوو ان شاء الله. کیفیت زمونږ ښه دی او بسته‌بندي چې دا زمونږ په هغې کې هم ډیره خواري کوو. ان شاء الله کوم شیان چې تاسو پراته دي دغه موږ په بازار کې نو موږ دا فکر کوو چې دا به د چین نه راغلي یا به د بل ځای نه. نو چې ما وکتل تا ویل چې دا زمونږ خپل تولید دی. زه ډېر خوشحاله شوم چې دا قسم شیان په بازار کې د دې نه په غیر بل فکر نه کوم که پیدا کېږي. خیر وسې وروره، بس مونږ خپله خواري کوو ان شاء الله چې آینده کې نور داسې جنسونه هم دي چې هغه به مونږ بازار ته راوباسو. لکه داسې څه شی دي چې تاسو یې په آینده کې راوباسئ؟ لکه دا جنسونه چې دلته پراته دي دا د 10 افغانیو قیمت دی او د 20 افغانیو کیک به د خیر هم زمونږ په پروګرام کې دی چې هغه جوړ کړو او د 20 افغانیو بسکټ. دا 2 شیونه په پروګرام کې دي ان شاء الله. کبل ځل ژوند باقي و کوم نندارتون کې اشتراک نو هغې ته به برابر هغې ته به انشاءالله راغلي ان شاء الله. مطلب تاسو سره اوس څو قسم بسکټ او دغه کیکونه پیدا کېږي ټول تقریبا مختلف اجناس چې دي 15 قسمو ته رسېږي زمونږ جنسونه چې په هغې کې په بسکټو کې هم ذایقې دي، په کیکو کې هم هر یو شي کې هر شي کې بدل ذایقې دي. بدل ذایقې دي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نو دغه د کونړ اصلي تولید ته اوس راورسېدو. ټول د کونړ تولیدات دي. موږ پکې یو تمه خبره خراب نه وي خو دغه چې کونړ پې کوم مشهور دی دا د کونړ لرګی دی. ورور ستنه مې شنوم دی. هر کله راشي نوم مې شریف دی. شینا باندې مشهور یم فاطمه لشیرو کونړ ولایت کې. شینا موږ خو په دې باندې بار خپرونې کړي دي خو دا ستا شیان چې ما ولیدل بعضې په ډېر ښه شیانو نو ومې غوښتل چې بیا هم ستا خواته راشم. دا راته وویل چې کوم شیان پکې تا نوي جوړ کړي دي اوس دې کې نور تا هغه ګیلاسونه او میوه‌دانې او دا شیان خو ډېرو خلکو جوړ کړي. تا پکې څه شی نوي جوړ کړي هم نوي ډېر اجناس جوړ شوي دي. مثال د خبرې دا موبایل سټینډ دلته موجود نه کونړ کې دا جوړ کړی دی موبایل دفتر دپاره. دا میوه‌دانې هم نوي ډیزاین سازي کړي چې دا میوه‌دانې د مال کرام بل څه شی دي؟ نه دا میوه‌دانې دا د کونړ تولید دی. دا داسې ښکلاویږي. دا نوي دا لږ سخت دی که نه رنګ منګې اغوستی دی رنګ منګې اغوستی دا خالي بار راوځي بېرته بندېږي او میوه پکې محفوظه پرته وي. دا څه شی دی؟ دا توشي ډبې دي د کاغذ دپاره مېلمه راشي دفتر مفتر کې مثال د خبرې دې کې ډېر ډیزاینونه دي. یو ډیزاین کې دا دی دا یې دا تولید دی. مثال ګلکاري نوي د کاري کار شوی دی. د یو قیمت به څونه دی؟ والا قیمت خو ګزاري والا دی 400 روپۍ دانه ورکوو. 400 روپۍ یو دانه. بیا ارزانه شته دی مثال دې باندې وخت هم لګېږي دا به په 1.5 روپۍ ورکوو. داسې وخت او تغیر پورې دا مختلف دي. هغه به 300 روپۍ دي. دا ما شاته یو بل وګتو د لیدونکي به پکې لږ دا هم ویني که نه؟ دا پکې ډیزاین دی او دا هم بیخي دلته موجود نه دی. کاغذ دی چول کېږي بل ځان سره پرېږدي. یو پوښتنه دا ده که دې کې دا کاغذ ختم شي نورو ته ورچل کېږي؟ هو اسان مشکل دی دونه اسان دی ګران نه دا دغه ته ایله کېږي دا کاغذ هغه کېږي بېرته پسې دا دغسې بندېږي د خیر. بالکل نور پکې کوم دا شی پکې ما نه ولیدو. دا څه شی دی؟ دا هارډ پارټ دی ترکارۍ دپاره دی. مثلا د اشپزخانه کې ترکاري پخه شي میز چې تولید خوراک ضلمت در کې ترکاري وي سې کاسه کې راواچي څو اندازه مصرفېږي. تقریبا څومره شیان به تا خپل لاسي جوړ کړي د خپل ذهن؟ ولا ډېر داسې شیان دي چې موږ د خپل ذهن نه جوړ کړي دي. زیات شیزونه دا میوه‌دانې دي موږ خپل ذهن نه جوړې کړي دي. مثال د خبرې دا توشي ډبې دي. دا موبایل سټینډونه دي. داسې ده چې خپل څوک ګیلاسونه دي هغسې ګرندانې دي ډېر شیان دي پکې. بس 80% تولید چې دا تاسو وینئ دا زموږ خپل تولید دی د لاس. دا راته ووایه چې دا اوس په دې وروستیو کې څومره مشهور شوي دي خلک څومره د دې غوښتنه کوي؟ ولا چې رښتیا خبره وکړو سخت مینهوالي پیدا شوي دي. مخکې دې شی نه څوک دومره قصه کوي نه و د لرګي جنس عادي ښکاره کېدو. بس ماخذ څوک راشي نو سخت خوښوي خرید دا قصې ډېرې دي که نه مخکې دومره دغه نه و دا کې نه لرو. ډېره زیاته مننه. خیر. درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې په ملي نندارتون مو درته لرله. غرفې ډېرې زیاتې دي او که په هره غرفه ګرځو د هغې هغه محصولات تاسو ته ښیو نو تقریبا چې د ګنټې نه به هم دغه خبره واوري بیا به تاسو ته هم کتل سخت شي موږ ته بیا اپلوډ سخت شي نو دغومره به بسنه کوي او زه داسې غرفې پکې وي چې هغه موږ تاسو ته په تېر نندارتون کې ښودلې وي نو تر بلې خپرونې بیا ما له راکړه اجازت د یو سوکاله او ارام افغانستان د جوړېدو په هیله د خدای په امان.